اسلامي پوښتنې او ځوابونه. ویان صفي الله خان پښتون. غواړم چې مالداره شم، قناعت غوره کړه. غواړم چې لوی عالم شم، تقوا او پرهیزګاري غوره کړه. غواړم چې عزتمند شم، خلکو ته لاس مه نیسه. غواړم چې لوی سړی شم، له خلکو سره مرسته کوه. غواړم چې عادل شم، څه چې ځان ته خوښوې هغه نورو ته هم خوښ کړه. غواړم چې ځواکمن شم، خدای جل جلاله باندې توکل وکړه. د خدای جل جلاله په دربار کې غوره درجه غواړم. د خدای جل جلاله ذکر کوه. غواړم چې روزي مې پراخه شي، تل په اوداسه اوسه. غواړم چې دعا مې قبوله شي، له حرامو نه ځان ژغوره. غواړم چې ایمان مې بشپړ شي، اخلاق ښه کړه. د قیامت په ورځ له خدای جل جلاله نه داسې لیدنه غواړم چې راڅخه خوشحاله وي. ژر تر ژره له جنابت څخه وروسته غسل وکړه. غواړم چې ګناهونه مې کم شي، زیات استغفار یعنی توبه وباسه. غواړم چې الله جل جلاله رحم را باندې وکړي. د الله جل جلاله پر مخلوق رحم وکړه. غواړم چې خدای جل جلاله مې پرده وکړي، د خلکو پرده ساته. غواړم چې رسوا نه شم، له زنا څخه ځان ژغوره. غواړم چې الله جل جلاله او رسول صلی الله علیه وسلم ته ګران شم. څه چې هغوی ته ګران وي هغه ځان ته ګران کړه. غواړم چې د خدای جل جلاله تابع شم، فرایض مه پرېږده. غواړم چې احسان کوونکی شم. د خدای جل جلاله داسې عبادت کوه لکه ته چې هغه ویني یا هغه تا ویني. ګناهونه په څه شي بخښل کیږي؟ اوښکې، عاجزي او ناروغي. کوم شیان دوزخ اور سړوي؟ په تکلیفونو باندې صبر او تحمل کول. د الله جل جلاله غصه په څه شي سړیږي؟ پټه صدقه ورکول او حوصله او رحم. له ټولو نه لویه ګناه کومه ده؟ بد اخلاقي، کنجوسي، زنا.